د چمن او سپین بولدک له لارې نن ورځ تقریبا له 10,000 زیات افغان کډوال هیواد ته راستانه شوه. خو دلته د افغان کډوالو په کمپ کې چې نن تاسې وینئ د شپې د ډوډۍ بندوبست د اسلامي امارت د مسؤلینو او د کندهار ولایت د تجارانو لخوا ورته شوی. نن شپه تقریبا څه د پاسه 10,000 کسانو ته د ماسخوتن د ډوډۍ توزیع شروع ده. څنګه موږ چې یو تجاران یو دا ټولو خلکو ته نن درېیمه ورځ چې موږ ډوډۍ ورکوو موږ خپل خلکو ته وایو چې خدای مو راوله خپل ملک ته راسئ. خپل ملک په بل چا نه جوړېږي. خپل ملک به موږ ته وژه په وژه درېږو موږ ته یې بیا سره جوړوو. زما د ټولو څه د مهاجرو څه دا غوښتنه ده چې راسئ خپل ملک آباد کړئ. د بل په ملک کې عزت نشته. عزت چې دی په خپل ملک کې دی. نه د بل په ملک کې عزت شته نه د بل په ملک کې شهرت شته نه د بل په ملک کې شی شته. راسئ خپل ملک ته راسئ موږ ته به لکه ورورۍ لاس ورکوو. دا به نه وایي چې ته څوک یې زه څوک یم هغه څوک دی. که پښتون یې که پارسیبان یې که د هغوی ټول یو افغان دی. موږ ورته ولاړ یو د تجارانو په سطحه. وروره موږ شورمانو والا اتفاق کړی دی چې انشاءالله دا کډې څونه راځي د هغو وخته پورې به انشاءالله موږ دوی خدمت ته ولاړ یو. دا دې اوس هم خدمت یې کوو بیا به هم ورته ولاړ یو. خو موږ په نورو تجارانو غږ کوو چې د خپل مهاجرو افغانانو سره کومک وکړي. نو زموږ خپلو وطنوالو ته هرکلی کوو. الله جل جلاله دې راولي. زموږ ټول خلک تقریبا برایي ماښام 10,000 کسانو ته مې وریجې وغوښې ورکړي دي. سهار مو وریجې وغوښې ورکړي دي پر ناشته باندې. اوس مې دا دې تاسې وینئ د 12,000 یا 14,000 کسان دې ته وریجې وغوښې تیار شوي دي چې اسلامي امارت او زموږ د ولس تجاران زموږ د ولس خلک زموږ ولسي خواخوږي یعنې نن دا هر چا ته معلومیږي چې زموږ ولس زموږ د امارت سره ولاړ دی. زموږ د 14,000 کسو یا د 14,000 کسو ډوډۍ وریجې وغوښې و دې خلکو ته دغه کوو چې اسلامي امارت او خپل تجاران خپل وطن سره یو دي. د دې خپل ولس دغونه قدر حمایت کوي چې دا په هر څه باندې پوره دي. تاسې وینئ په ډوډۍ باندې په اوبو باندې په برق باندې په هر څه باندې په بسترو باندې مې ټول پوره کوو.